دا یو ورور سوال کړی دی چې زما په ملا کې تکلیف دی او خصوصا د ملا دا غټ هډوکی چې دی په دې کې تکلیف وي نو آیا کومه جنۍ چې موږ غواړو او کوم کور والا سره خبره کوو زه ورته د خپل مرض به ویم او که نه پټې ساتلی شمه دا ښکلی سوال یعنې زه لازم دی چې هغوی ته ووایم چې زما ګوره په ملا کې تکلیف دی که نه هېڅ خبره نه ده دې ویلو ته ضرورت نشته زمونږ معاشره کې دا خبرې څوک یادوي هلته خو بس ښځې راواغست او جنۍ راواغستې چې مشران راځي بس دې ته نه ګوري چې هلک او جنۍ راځي دي که نه دي څه عیب پکې شتې او که نشتې نه نه خو بس مشرانو خبرو په مبارک شو مبارک شو مټیانې تقسیم خبره وشو نه شریعت الحمدلله هر خبره واضحه کړې ده او کومه کورنۍ چې په شریعت باندې عمل کوي او کوم انسانان چې په شریعت عمل کوي د هغوی ژوند بیا روښانه دا خبره یاده کوي که هلک دی او که جنۍ ده چې کوم وخت کې د دوی د واده خبره کېږي او په دوی کې څه عیب وي نو د دې پټول دوکه ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم من غشنا فلیس منا چا چې موږ له دوکه راکړه هغه په موږ کې نه دي خو دا کوم عیب آیا هر عیب به راښکاره کړي نه نه علماو یو ضابط ذکر کړی دی ډېر ښکلی تعریف دی هر هغه عیب چې هغه په نکاح کې اثر کوي دا به راښکاره کړي خیال م دی که نه دی لکه هر عیب نه کوم عیب به ذکر کړي چې د ښځې او د خاوند په ژوند کې اثر کوي اثر ژوند یې ګډوډ کېږي د یو بل نه خوند نشي اخیستی د هغې د لاسه دا عیب به لازم راښکاره کوي لکه چې خبره د واده سره تعلق ساتي ها اوس عام عیبونه دي چې هغه د واده سره تعلق نه ساتي او نه د هغې سره په ژوند کې څه بد اثرات دي او نه ښه اثرات دي او هېڅ هم نشته بس دا بیا سیټ دی که هېڅ خبره نه که د یاد هم نه کېږي څه خبره اوس راځو ضرور دې مسلې چې آیا ملا کې تکلیف دا عیب دی هغه چې عیب خو دی په بدن کې عیب دی خو آیا دا هغه عیب دی چې دې د لاسه د ښځې او د خاوند ژوند کمزوري کېدی شي او که نه نو یاده کوي دا خبره دوه حالات دي یو دا ضرور ته موږ دا وایو که دا د ملا دا تکلیف اثر کوي ستا په کوروالي باندې د ښځې سره او اثر کوي په دې باندې چې ته مزدوري په صحیح طریقې سره نشي کولی ښځې او بچو له بیا رزق نشي راوړی نو دا عیب به لازم راښکاره کړي که دا عیب داسې بیا یې وایم که دا عیب داسې چې د ښځې او د خاوند د کوروالي په منځ کې مسله جوړوي او یا دې سبا له مزدوریانې نشي کولی کور کې به پروت وي نو بیا به دا عیب لازم راښکاره کوي او که چېرته داسې چې دغه څه مشکل پکې نه وي او بس یو بیماري ده دی او سره عادت دی مزدوري هم کولی شي کوروالي په مسله کې هم څه مشکل نه وي نو بیا هېڅ خبره نه ده که دا عیب دی ذکر نه کړي ځکه چې دا عیب نقصاني نه دی والله اعلم